امن کور قدردان هیواد زما مومن افغانستان هیواد ډاډو سي جلال لري تکړه بچي وطن زار جنتي وطن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت محترم وزیر صاحب حفظه الله، د پوهنې وزارت تدوین کیفیت محترم معین صاحب، نصاب او مسلکي انکشاف عمومي رئیس صاحب او د نصاب رئیس صاحب، د نشراتو رئیس صاحب محترم مشاور صاحب او نور رئیس صاحبان، د پوهنې وزارت د دعوت الارشاد محترم رئیس او د دعوت الارشاد د ریاست نورو کارکوونکو او پولیسو مکاتبو کې مبارکین، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمدلله د پوهنې وزارت سږکال په ډېر لنډ زماني مقطع کې له خپلو منصوبینو سره بېلابېل مجالس لرل. د بېلګو په توګه زه یادونه کولی شم چې الحمدلله د لومړي ځل لپاره موږ د ولایتي رئیس صاحبانو سره د همغږي یا د ورځني د یو سیمینار هغه لاره ورسره د ولایتي امیرینو سره د ټولو برنامو له هغوی سره هم همداسې یو ورځنی سیمینار او مجلس او ناسته د وزارت رهبري او د وزارت مرکزي رئیس صاحبانو هغو لرله. د دې تر څنګ موږ الحمدلله وتوانېدلو چې د خپلو تخنیکي همکارانو د وزارت په بېلابېلو مهمیتونو د مقام دفتر او په نورو برخو کې کارونه کوي، د هغوی د همغږي لپاره یو سیمینار راغیر کړو. همدغه د الله په فضل او په توفیق باندې موږ وتوانېدلو چې د خپلو محصلینو سره، شاګردانو سره، له خپل اولادونو سره، له هغوی سره مختلفې ناستې ولرو تر څو د هغوی استعدادونه پکې نور هم رابرسېره سي، وړتیاوې او مهارتونه یې نور هم وځلېږي. د هغو ناستو غونډو له جملې نه یوه دغه غونډه ده چې الحمدلله نن موږ له خپلو مبلغینو سره، له خپلو دعاتو داعیانو سره، هغه کسان په مکاتبو کې، په لیسو کې، په تعلیمي نهادونو کې دوی یو لوی مسؤلیت، یو دروند بار په اوږو باندې اخیستی ده. نو الحمدلله نن موږ ورسره هم کلام یو، نن موږ د هغوی د همغږۍ او د هغوی لپاره یو اصلاحي
او تربیوي یو ورځني سیمینار شاهدان فلله الحمد لله. قدرمنو الحمدلله الاسلامي امارت المعارف وزارت قدرمن رهبري خاصتا وزیر صاحب حفظه الله داسې کارونو ته ډېر لیوال او حریص ده. خپل ملګري معین صاحبان او رئیس صاحبان هغوی دې ته هڅوي تر څو په دغه مجال کې ابتکارات وکړي، نوښتونه وکړي او د معارف وزارت هغه مختلف منصوبین او کارمندان چې هغوی په هر بخش کې دي هغوی راسي له نږدې نه د اکابرو د مشرانو نصایح او توجیهات لارښوونې له نږدې نه واوري، له یو بل سره خپلې تجربې هغه شریکې کړي او په دې توګه باندې هغه د کار د بهبود او د ښه والي سبب وګرځي. لله الحمد موږ په تېرو څو میاشتو کې د خپل دغسې غونډو د دغسې سیمینارونو هغه نتیجه هغه په خپلو سترګو باندې مشاهده کړې ده او په سترګو باندې مې لیدلې ده. انشاءالله موږ به هڅه کوو، موږ به کوشش کوو چې په راتلونکي کې هم د خپلو مبلغینو بلکې د خپلو معلمینو او بلکې د خپلو شاګردانو چې هغه په مختلفو د هېواد په مختلفو ولایتونو کې دي د هغوی ترمنځ په مختلفو برخو کې سیالۍ، په مختلفو برخو کې اجتماعات او غونډې هغه په لاره باندې واچوو تر څو هغوی وځلیږي، هغوی تشویق سي او د هغوی په کار کې لا ښه بهبود او پرمختګ رامنځته سي. خبره نه اوږدومه قدرمنو، موږ او تاسو چې د اصلاح دعوه کړې نو غرض مې همدا ده چې موږ او تاسو غواړو د تعلیم په برخه کې، چونکې په اسلام کې د تعلیم هغه اساسي مقصد همدا ده چې هغه د یو انسان سمون ده، د یو انسان جوړونه ده، د یو انسان اصلاح ده. یو څوک که صالح وي نو ولو که د هغه په لاس کې جارو وي او لار او سړک جارو کوي، دا له هغه چا نه ډېر بهتره ده چې هغه دکتور وي او غټ غټ تعلیمي او تحصیلي او اکاډمیک سندونه ولري، خو بل طرف ته هغه فاسد وي، هغه د ټولنې لپاره د سرطان د غدې حیثیت ولري، د هغه هېڅ ارزښت په اسلام کې نشته. نو په دې خاطر باندې چونکې د افغانستان هغه تعلیمي نظام په بېلابېلو برخو کې صدمه ورته رسېدلې ده چې یو د هغو صدمو نه دا ده چې د موږ او تاسې شاګردان، د موږ او تاسې بچي د هغوی په سلوک، د هغوی په اخلاقو، د هغوی په اعمالو باندې کار وشي او هغوی د دې په ځای چې د ټولنې په اوږو باندې بار جوړېږي، د دې په ځای چې بیا په ټولنه کې یو چا ته ضرر رسوي، په ټولنه کې یو فعاله، یو رغنده او د ټولنې د خیر او د فلاح لپاره یو داسې فرصت شي، یو داسې یو څوک شي چې هغه د ټولنې ته خیر او برکات د ځان سره راوړي. په دې کې شک نشته قدرمنو. خپل باندې مرکز ساینس کې تقریبا 2.5 کال وړاندې د استادانو لپاره یو مسلکي سیمینار او حتی د عقیدوي او فکري درسونو هغه برخه هغه ما ته راسپارل شوی وه چې ته به په دې برخه کې استادانو ته یو ساعت لیکچر یا محاضرې وړاندې کوي چې لله الحمد یو میاشت ما هغه کار سرته ورساوه. د هغو لیکچرونو او د محاضرو یا ویناو په
جریان کې چې ما ته یو خبره ښکاره شوله او په یوې خبرې باندې زه اګاه شوم، هغه دا و چې د مونږ او تاسې استادانو له دې نه شکایت کوو چې په مکاتبو کې په لیسو کې شاګردان په هغوی کې د استادانو هغه د ادب د رعایت کچه ډېره ټیټه ده. حتی دې پورې ټیک شوي دي چې شاګردان راټیک شوي دي او له استاد سره فزیکي برخورد وکړي. استاد باندې بوکس پنجه او چاقو یا بل شی راوباسي. نور هم موږ چې د بېلابېلې مجالس منعقد کړي دي اهل خبرو مجرد خلک هم هغه راغږولي دي او له هغوی سره ناست یو، ټولو دا شکایت کړې ده چې 12م صنف ته یو شاګرد رسېږي خو قرآن کریم مخامخ په ناظرې سره نشي لوستلی. 12م صنف ته یو شاګرد رسېدلی ده خو هغه د اسلام له مبادیو نه خبره ده. 12م صنف ته یو شاګرد له هغه نه فارغ شوی ده خو هغه اساسي احکام عقاید او آداب له هغه نه خبره ده. اوس دغه د چا مسؤلیت ده؟ الحمدلله امارت په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی ده. په هر وزارت کې د هغې له جملې نه د پوهنې وزارت هم ده، د دعوت و ارشاد مستقل ریاست هغه ایجاد شوی ده او دعوت و ارشاد بیا په ټولو ریاستونو کې او همدارنګه په ټولو تعلیمي نهادونو کې یو مبلغ اگر که ګورئ دا ښکاره خبره ده، تاسې چې دا کومه مقدسه دنده په مخ باندې بیایئ کوم مالي امتیاز تاسو ته نه درکولی خو هغه معنوي امتیاز هم بس ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقدسه دنده ده چې وداعیا الی الله باذنه وسراجا منیرا. موږ به کوشش دا کوو چې د موږ دعوت مؤثر واقع کېږي، نو هغه صفات هغه به په ځان کې راولو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صفات دي. هغه اخلاق به په ځان کې راولو. د موږ او تاسې دعوت به علی بصیرت وي. موږ او تاسې دعوت به په داسې توګه باندې وي چې هغه په یو چا کې تاثیر وکړي. هغه داسې یو تاثیر وکړي لکه هغه اعرابي چې مسجد ته راغی، مسجد نبوي ته، او هلته یې جوابچی کاوه. صحابو غږ ورباندې کوه چې مه رسول الله صلی الله علیه وسلم رامنع کړل چې لا تظلموه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښتل ورته ویل چې دا مسجد دا د دې لپاره نه ده، مسجد د الله د عبادت، د لمانځه، د تلاوت او د دې شیانو لپاره ده. نو هغه سړی بیا په قسم سره وایي چې قسم په الله له رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد ما په ټول ژوند نه ده لیدلی، فوالله ما قهرني ولا شتمني ولا ضربني، قسم په الله نه یې ورټلم، نه ښکنځا راته وکړه، نه یې ووهلم او په نرمه یې زه پوه کړم. هغه رقم به موږ او تاسې هغه کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځوان راځي او ورته وایي انزلني فی الزنا، یا رسول الله د زنا اجازه راکړو. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په داسې منطق باندې او په داسې نرمه لهجه باندې پوښتوي چې آیا ته دا غواړې مور لرې؟ او مور لرم. ته دا غواړې تا له مور سره څوک زنا وکړي؟ نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې له چا سره زنا کوې؟ هغه چا کوي؟ یو ته وایي کور لرې؟ هو کور لرم. غواړې چې له کور سره څوک زنا وکړي؟ نه. چې ته چا سره زنا کوې؟ هغه چا کوي؟ داسې لور لرې، ښځه لرې؟ ها داسې مقضي رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه لاس وکړي اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. بیا قسم کوي چې په ټول عمر مې په ذهن کې د زنا تصور رانه راغلی. نو موږ او تاسې دغه تعلیمي نهادونه هغه مدرسې دي، هغه مکاتب او لیسې دي او که هغه مثلا کورسونه دي، دا ټول د اصلاح مراکز دي. دلته به موږ او تاسې ته مریضان باندې موږ او تاسې به د مریضانو علاج کوو. موږ او تاسې به دا تصور چې ما ته به جوړ سړی راځي، ما ته به داسې یو څوک راځي چې هغه د سلوک او اخلاقو آدابو او په اسلام کې د پوهې له لحاظه جدي بس هغه ته رسېدلی وي او دی په هر څه باندې پوه وي. نه موږ یو مولوي صاحب خبره کوله، دې بیا دا مطلب ده که یو څوک چې په روغتون باندې په شفاخانه باندې دا خبره ولیکي چې مریضان به راولي،
نو شفاخانه خو د دې لپاره نه چې دلته د مریضانو درملنه او علاج پکې وشي. مدرسه او مکتب او نصاب د همدې لپاره نه چې دلته به هغه ځوانان چې هغه بې تجربه وي، هغه ځوانان چې هغه غافله وي، هغه ځوانان چې د هغوی څه زده نه وي، نو د هغوی درملنه او علاج پکې وشي او د هغوی هغه اصلاحي او معنوي درملنه پکې وشي. نو په همدې هیله باندې دلته د موږ لپاره دغه غونډه ده انشاءالله خپلو خبرو ته خاتمه وکړو. وزیر صاحب و نور وزیر صاحبان مېلمانه او نور داعیان و مبلغین هغه به راځي او انشاءالله د تاسو سره به خپل مجلس کوي او هیله ده چې انشاءالله دغه زموږ سره تاسې ښه خوندوره ورځ ولرئ او له دې دینه د مشرانو هغه نصایح او توجیهات هغه له ځان سره ویسئ او په یو نوې روحیه باندې، په یو نوې جذبه باندې په خپلو تعلیمي نهادونو کې لکه څنګه مخکې تاسو په ذکرانه توګه باندې هغه خپله مقدسه دنده مخې ته وړله، د دې نه وروسته هم انشاءالله هغه خپلې مقدسې دندې ته، د نبوي دندې ته، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم میراث ته هغې ته ادامه ورکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.